د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د چین هیواد له لوري افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بهیر په بیا پیل کېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري یو ځل بیا پراخه او زیاته شي. د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومند له سی ام جي سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان او چین له کلونو راهیسې له یو بل سره پراخه سوداګري لري، خو په تیرو څو کلونو کې د ویزو په برخه کې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې اوس یو ځل بیا افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بهیر له پیل کېدو سره به یادې شوې ستونزې حل او سوداګر به په خپله دغه هیواد ته تګ راتګ وکړای شي. او د چین د ویزو له کبله چې د افغانستان د سوداګرو په کاروبار کې مهم ارزښت لري. تقریبا 4 کاله دمخه زموږ هلته موټران په پارکینګ کې پاتې سوه او د خلک د یوې ویزې ختمې سولې چې دا یو ډېر لوی جنجال و زموږ د افغان سوداګرو دپاره. تقریبا زموږ د 300 ډېر دفترونه لرو خاص په یوه کې افغان سوداګر، نو لهذا د ویزو ورکړه مهمه او ضروري وه. او زه د زړه له کومې د دواړو هیوادو د وزیر صاحب خارجه صاحب مننه کوم او په عزت دې اوسئ چې زموږ دغه معضلې ته د پای ټکی کېښودی. د نوموړي په خبره چې په کابل کې د چین سفارت له لوري هغه سوداګرو ته د ویزو ورکړه پیل شوې چې دوی یې لیست ورسره شریک کړی و. مومند وایي چې چین هیواد د افغانستان د سرپرست حکومت سره ژمنه کړې چې له افغانستان څخه چین ته پر صادروونکو توکو 92% مالیه هم معاف کړل شي. دا زیری چې چین ویل دي چې د افغانستان پر صادراتو به موږ محصولات کم کړو، چې دا هم موږ د زړه له کومې مننه ځینې کوو. تاسو ته بهتر معلومه ده څه وخت چې موږ صادرات کوو، یو د بل پر لاس صادرات، یو په خپل هلته په مارکیټ کې، ته چې په خپل په مارکیټ کې تا ته مفاد رسیږي او ته د خپل مارکیټ څخه کولی شې چې ډېره منافع واخلې او د مارکیټ په اصطلاح زړه ستاسو تر څخه وي، نو د بل په لاس باندې کار نه کېږي. موږ به په خپله د چین مارکیټ ته ځو او هلته به خپل د توکو مارکیټینګ په خپله کوو. نو لهذا مهمه خبره ده، ارزښتناکه خبره ده. چین زموږ غټ پارټنر دی. موږ دپاره تکلیفونه ډېر وه، د خدای تعالی شکرګزار یو چې پس له 4 کاله زموږ دغه تکلیف رفع سو. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم د چین هیواد له دې اقدام څخه چې له دې وروسته به افغان سوداګرو ته چې له وړاندې یې له دوی سره لیست شریک شوی د ویزو ورکړه پیل کړې هرکلی کوي او زیاتوي چې په تیرو کلونو کې افغان سوداګر د ویزو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وو او په ډېرې سختۍ سره یې سوداګري روانه وه چې اوس به ټولې یادې شوې ستونزې حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري پراخه شي. دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې چین چې دی یو ځل بیا د افغانانو سره خپل همکاري پیل کړه د ویزو په اسانتیاو کې همکاري کې. نو زموږ اکثرا مالونه تقریبا 95% یا 90% به تقریبا د ساده مالونه چې دي رختونه دا ټول د چین نه راځي. نو دا ډېر ښه اقدام کړی، موږ د دې زیات هرکلی کوو او په دې کې باید نور کوټلې ګامونه واخیستل شي. دا خو ډېر ښه اقدام ده د چین هیواد نه. موږ منندوی یو چې د دې ویزو په اړه کې دغه اقدام وکړو. دا ډېر ښه اقدام ده. نو د افغانستان خلک ډېر له مشکلاتو سره مخامخ، خصوصا تجاران چې ویزې نه وي، د ټولو ویزې وي، د کالو ویزې وي، هغه ټولې وسوځېدې. نو اوس دا ډېر ښه اقدام ده. هغه افغان سوداګر چې وړاندې به د ګاونډیو هیوادونو له لارو چین هیواد ته تلل او ډېر لګښتونه به ورباندې راتلل وایي چې افغانستان شاوخوا 90% سوداګري له چین سره لري او له کلونو راهیسې د سوداګرۍ په برخه کې دواړه هیوادونه ښه تاریخي مخینه لري او تر دې ډیر باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې لا اسانتیاوې راوستل شي. تقریبا افغانستان ته که زه اشتباه نسم 80% مال د چین راځي موږ ته او مفاد مال مفید هم ده د تجارانو په خاطر باندې. دلته چې موږ ملک ته راځي زیاتره مال چینایي ده اوس او څه ناڅه چې تجاران نفع هم اخلي، ګټه کوي هم اخلي. مننه ورنه کوو. دا ډېر ښه اقدام ده او نیک اقدام د چین حکومت خانه چې افغانانو تجارانو ته دغه زحمت او تکلیفونه چې افغانانو تجارانو ښکلي ایران یا بل ملک ته بتلل دغه جانب بتلل چین ته، اوس له خپل هیواد نه لاړ شي چین ته. دا یو نیک اقدام د چین ده او مننه ورنه کوو. ډېر د خوشحالۍ ځای ده او خدای دې وکړي چې په هره برخه کې سي همدغسې اقدام وکړي. دا خو ډېره ښه ده چې 98% محصول معاف سي. هم تجار ته ګټه ده، هم هر چا ته ګټه ده، هر افغان ورور ته ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د چین د دولتي شورا غړي او د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د جولای په 28مه نیټه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د روان 2022م کال د اګست په لومړۍ نیټه به افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه پیل او دغه ورځ به پر افغان توکو 98% مالیه هم معاف کړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.